زه د یورپ نه خبرې کوم. زما سوال یو سوال دی، مهم سوال دی. آیا چې مثال تاسو ته زما چې کوم دی ډیر عزت دی، احترام دی، او مهمه خبره مې دا ده چې کله یو انسان ته علم ورکوئ نو تاسو چې کوم دی د قرآن مجید نه ولې نه ورکوئ؟ ځکه چې مثال ما ډیر دا لیدلي چې خلک چې کوم دی لکه مثال حدیث پسې ځي یا چې کوم دی نور کتابونو پسې ځي، هغه قرآن یې په ځای پرېښیي. ځکه چې مثال چې موږ ته قرآن واضح شي، قرآن ټکي خو چې کوم دي د الله طرفه دي، او چې پاتې شو دا نور کتابونه دا خو چې کوم دي د انسان د لاس دي. څوک وایي چې د قرآن ټکي دي الله له طرفه دي؟ دا زه وایم، زما علم هلته وایي د رسول الله وایي حدیث څه کوي، حدیث بیانوي. نو ته له ما سره د رسول الله حدیث نه منې او زه تا ګوزو ومنم؟ زما مطلب دا نه دی. نو اوس زمونږ ایمان په الله قرآن مجید باندې نه تا ویل چې قرآن الفاظ د الله کلام ده. څوک وایي چې د الله کلام؟ څوک وایي؟ محمد شاکر مولاني صاحب خو به پېژنې که نه؟ هغه پرېږده د ما نه تا سره خبره ده، فلانی ملا پېژنې، دلته دې دومره غټه دعوه وکړل. څوک وایي چې قرآن د الله کلام؟ زه وایم. ته په کوم اساس وایې؟ زه په دې اساس وایم چې ما ترجمه کړې ده قرآن مجید. تا دې خدای غر کړي، تا دې خدای غر کړي. زه دې تا دپاره رسول الله پرېږدم، ما ته وایې چې رسول الله پرېږده، د رسول الله احادیث پرېږده، او زه دې تا خیټالوژي ته غوږ ونیسمه؟ نه، زما مطلب دا نه دی. ګوره تاسو مولوي صاحب یې که نه، زه تاسو څونه په احترام خبرې کوم. یو زه دې اوس پوهه کړم، ګورې الله خاطر وکړي. نو تاسو د دې مطلب لکه یو خبره زه تاسو د دې خبرې ایمان در نغلا کړل، په پرې کې خلقو ایمان در نغلا کړل. همدغه قرآن چې ته منې، قرآن منې؟ په دې قرآن کې الله نه درته وایي وما آتاکم الرسول فخذوه. څه چې رسول الله درته وایي، څه چې رسول الله درکوي، هغه در واخلئ. اوس دا حدیث رسول الله را کړي دي، او که تاسو چیرې په یو کمپنۍ ممپنۍ کې جوړ کړي دي؟ صحیح. زما مطلب تاسو ته قرآن مهم دی که حدیث؟ یو څه وایي لکه یو خوښ کړئ چې کوم یو تاسو ته مهم دی. او د الله بنده، قرآن کلام الله ده، حدیث د رسول الله شرح د قرآن ده. ته لمونځ کوې د سهار لمونځ؟ څو رکاته کوې؟ 4 رکاته دي. په ټول قرآن کې راته وښیي چې الله دې ویلي چې تاسې 4 رکاته لمونځ وکړي. زما سوال لمونځ نه و، زما سوال 2 کتابه. تاسو حدیث منئ که قرآن؟ ته وایې قرآن ولې نه بیانوي؟ خو اوس ما ته قرآن بیان کړه دا خلکو ته چې چیرې الله ویلي چې 4 رکاته د سهار لمونځ وکړي په ټول قرآن کې. مهرباني قرآن کې نه، زما مسمال سوال مطلب دا و چې مثال تاسو حدیث منئ که قرآن منئ؟ صبر وکړه، دا ته چې 4 رکعاته لمونځ کوي دا دې له تورات راخیستي، له انجیل دې راخیستي، له زبور دې راخیستي، له قرآن دې له څه شي دې راخیستي؟ لکه دې مطلب تاسو مطلب دا چې مثال مونځ نشته په قرآن. خدای دې غر کړه، ای خدای دې غر کړه چې دومره جاهل یې. خو داسې لنډ ووایي چې دا قرآن او دا حدیث ځکه نه منمه چې په حدیثو کې عبادتونه راغلي دي. نو موږ غواړو چې له عبادتونو نه ځان خلاص کړو، فارغه یې کړو، نو له دې قرآن نه بیا په اساني انکار کولی شو. داسې په اساني سره وایي چې د دین منکر یمه، نو دغه مسوال در راته جواب یې کړه. زه له تا نه ته اوس دلته قرآن را سره منې او وایي زه سهار 4 رکعاته لمونځ کوم. په دې ټول قرآن کې په دې 13 سپارې د تورات او انجیل او زبور او مرسله کې چیرې الله جل وعلا ویلي ستاسې 4 رکعاته لمونځ وکړي؟ ښه زه نه کوم، تاسو ولې کوئ؟ ما ته خو محمد رسول الله ویلي دي. ما ته خو به د الله خبره منئ که محمد رسول الله خبره به منئ؟ څه شی؟ تاسو به د الله خبره منئ، حکم منئ که د پیغمبر؟ نو قرآن کې الله جل وعلا څه راته وایي؟ من یطع الرسول فقد اطاع الله. چا چې د رسول الله خبره ومنله هغه د الله خبره ومنله. نه، تاسو صرف دا یو خبر قرآن کې خو نورې خبرې هم شوي مهمې، یعنې ته اوس د رسول الله خبره تاسو انسان لکه تاسو هغه انسانانو ته نه ووایي د رسول الله خبره ته اوس نه منې؟ څنګه خبرې دي؟ څنګه تو خو دا قرآن خو منې که نه؟ قرآن خو تاسې بیانوي که نه؟
یو د موږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا تاسې یې نه مني هغه محمد صلی الله علیه وسلم نه ده ښه نو چا له قرآن نه مخکې حدیث منلی دي خو دا اوس زه تا ته وایم چې ته دومره شین د بیې شراب وخوري دلته راسئ نشه کې یاست دلته راسئ دا اوس ته تا وویل چې ته غوږ شه تاسو په خپله ځانونه تاسو په خپله اوس دې دا کفر خلقو ته په ګوته کوم دا کافروالی مې اوس خلقو ته په ګوته کوم زه ټاپې نه در باندې لګوم زه په تا باندې غوږ نیسه درته په ګوته کوم دا اوس په ګوته کوم د پیغمبر علیه السلام نه انکار کوي خو هغه درته په ګوته کوم ته دې څو وخت لمونځ کوي دې ورځې تاسو ویلي لمونځ نشته څو وخت لمونځ کوي ته په دې قرآن کې چې ته قرآن منې او له هر څه نه دې مخکې کړی د څو وخت لمونځ کوي په قرآن کې 15 وخته لمونځ کوم دا 15 وخت لمونځ ما ته اوس په قرآن عظیم شان کې وښیه دا خو تاسو مونږ ته ویل شي مثال مونځ کوئ مونږ خو تاسو نه اورېدلي مثال مولایان نه مونږ اورېدلي یو دقیقه دا زه په بله طریقه پوهه کړم عمر جانه دوستانو تاسې متوجه سئ ښه د تا نوم څه شی ده دا نه شپېته نوم خپل نوم دې څه شی ده زما خپل نوم خانزاده خانزاده صاحب دې موږ دغه دلاور صاحب وایي زه حمام ته ځم په حمام کې ښه حلوا درته جوړوم حلوا خو ته پوهېږي په حمام کې کومه حلوا جوړېږي دې ته لږ بوره مرچوي او دې ته لږ رنګ روح افزا مرچوي ښه حلوا درته جوړوي دا یې اوس در ولېږله د دې خوړل د تا دپاره روا دي که نه روا دي چې اوس مثال نه دی روا په حمام کې حلوا درته جوړه که په لیټرین کې حلوا درته جوړه کړله انساني حلوا اته خدای دې وکړي چې ورباندې پوهه سي د دې خو یو څه بوی ځي نو د بوی پر ځای باندې بل څه ورچوي چې هغه بوی بدل سي خوندور سي روح افزا اوس دغه تا ته درلوله او درته مخکې کېښودله دا اوس د تا دپاره حلاله ده خوړلې که ناروا ده که زه خبر وم که زه نه وم خبر مطلب که نه زه خبر وم هغه په غله زه چې تا مخکې کېږدي په پلیټ کې بیا درته معلومیږي خبرېږي ورباندې اوس ته خوړلې درته روا دي که ناروا چې زه پوه شم چې مثال دا بوی بد بوی کوي او دا مردار شي زه نه خورم څوک چا درته ویلي دي اوس همدغه حکم به ما ته له قرآنه ثابتوي چې دا مردار دي دا مه خوري عایشه بسې ما چې کم دی کم وخت تېر کړی که نه لکه مثال هلته په خپل وطن کې ما تاسو نه اورېدلی دي چې مثال 15 وخته مونځ دی مونځ به کوئ ښه خبره به کوئ دا به کوئ هغه به کوئ په دې حلوا کې دې اوس اشتیا در صافومه که خدای کوي زه چې خپله ډوډۍ خوریم زه به در یادېږم چې والا ما نه خو یې داسې سوال کړی و ښه خپله ډوډۍ سې خوري نه مه که اوس به مې داسې اوس به مې داسې خو نه پوهېږي خو دغسې شنه خره دي چې هغه خپله پوښتنه وکړي سر یې نه خلاصېږي چې ما اوس څه وویل او چې کوم جواب ورکوي په هغې سر نه خلاصېږي چې اوس مې څه وویل دی په دې حلوا باندې تر اوسه نه د پوښ اوس به پوهېږي که خدای کوي صحیح ده ټوله شپه به سر پې څرخي په دې به سوکا پوهېږي او د دې تر څنګ چې روح افزا پسې ورولېږي دغه عمر جان د ابو عبیده صاحب چې هلته حمام کې راواخلي اوبو هغه خپلې اوبو بولي او دې ته لږ روح افزا مرګټ کې او دام بیا له دې حلوا سره پسې چټي اوس به دی ما ته د دې حراموالی او حلالوالی په قرآن کې راته ثابتوي